چې قیامت څه وخت کې برپا شي نو دغه وخت کې به دجال د قتل د پاره عیسی علیه السلام را کوش او په دغه وخت کې به امام مهدی سے پیدا کی علما وایي چې د منځ وخت څه وخت کې راشي نو امام مهدی سے به عیسی علیہ السلام ته وایي چې ته مخکې امامت وکړه نو عیسی علیہ السلام به د مخکې امامت نه انکار وکړي او امام مهدی ته به وایي چې زه د هغه شریعت پیغمبر ما چې هغه اوس منسوخ شوی دی او ته د هغه شریعت امام چې کوم فی الحال رایج دی چې هغه شریعت محمدی دی صلی الله علیه وسلم. عزیزانو دا ټوله مسله چې څه وخت کې طے شي نو دغه وخت کې به حساب کتاب کیږي په شام کې دا الله تعالی د حساب پای تخت چې کوم دی هغه به په شام کې لګېدلی او دا ټوله دنیا د هر ګوټ نه به شام ته را روانه په دغه وخت کې به هر شی خپل دفاین بهر کوي که تاسو وګورئ قرآن کې راځي اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها واخرجت الارض اثقالها دا ځمکه چې دا بخپل دفاین ټول بهر راوغورځي او ځان به صفا کی ځمکه کې چې څه دفاین دي دا څومره بنی آدم چې پکې خښ شوي دي یا نور هر اشیا چې پکې دا به ټول بار راوغورځي روایاتو کې راځي چې څه وخت کې د دې ځمکې نه خلق بار راوځي نو دا به په مختلف شکلونو کې وي یو ډله به د قبرونو نه داسې راوځي چې لاسونه او خپې به نه وي او صرف دا تنه به وي او د غونډارې غوندې برغړي او شام ته به روان وي ملائکې به آواز وکړي چې یا رب دا څوک خلق دی وای به دا هغه خلق دی چې په دې لاس یې چرې سم کار نه و کړی او په دې خپو چرته سم ځای ته نه و تللی نو دا قسمه خلق چې دي دا به د قبرونو نه په دې حالت کې راپاسي اوس خپلو لاسونو خپلو خپو ته کتل پکار دی چې اسې نه چې دغه ډله کې مونږ نشو چرته زمونږ لاسونه چرې حلال نه کوي او زمونږ خپې چرته سم کار پسې نه ځي ټوله ورځ زمونږ خپې چرته رواني او ټوله ورځ زمونږ لاسونه څه کار کوي دغه هر سړی خپل ګریوان کې وګورئ او ځان سره محاسبه وکړئ چې خپې کم طرف ته ځي او لاسونه کم طرف بله ډله به راپاسي چې د هغې په دې خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه بار راوځي یا الله دا څوک دي و به دا هغه خلق دی چې په دې خوله یې چرته حلال نه و خوړلي او دې خېټې ته حلال نه و تلي
د شپه او ورځ خوراک په دې خوله او په دې خېټه کې حرام. نو دا ډله به د قبر نه چې راپاسي نو خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه باد. نه نو ګور هر سړی آرام خور. په دې ملک کې تاسو که نظر اوس غلی وای نو الال خواره به درته هغه خلق هم ښکاره نشي. هغه خلق چا 5 زره تسبیح ورسره ای او په خلوتونو کې ناست. ځکه د هغوی خوراکم چې دی زمونږ ګټه ده. نو مونږ خو یو مردار خواره. د شرابو تجارت مونږ کوو. هغوی له هغه پیسې په شکرانه کې ورکو. د هیروین او د پوډرو تجارت مونږ کوو. هغوی له هغه پیسې په نذرانه کې ورکو. غلا او ډاکه مونږ کوو. هغوی له هغه پیسې په زکات کې او په شکرانه کې ورکو. نو حلال خواره هغه خلق هم نه دي. په جماعتونو کې چې کوم حضرات ناست دي د دې خلقو خوراک هم ستاسو ګټه ده. نو ځان ته وګورئ ستاسو ګټه د دوی خوراک ده او ستاسو ګټه یقیني حرامه ده. نو لا محاله دا هم غریبان حرام خواره. زه دا تپوس کولی شم چې هلکه ستا د کوره وظیفه راله دا دې په څه ګټلې ده؟ دا دې کوم ځای نه راوړې؟ ستا د کوره ترکاري راله دا دې کوم ځای نه پخ کړې ده؟ زه دا تپوس کولی شم. نو عرض مې دا و عزیزانو چې مونږ به د هغه ډلې نه یو چې د قیامت په ورځ ځمکه مونږه بار راغورځوي نو زمونږ په خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به هم د خولې نه وځي. بله ډله به راپاسي چې هغه به د خنزیر په شکل کې وي. خنزیران به خښ کړي به بني آدم وي او راپا بسي د خنزیر په شکل. یا الله دا څوک و بدا هغه خلق دی چې د دنیا د کار د پاره به منځ نه کول. د دنیا په کار کې به شپه ورځ ننوتی او د منځ ټیم به چې راغی نو منځ به نه کولو. نو چې کم خلق د دنیا په روزگار کې منځ قضا کوي دا خلق به په قیامت کې د خنزیر په شکل کې د قبر نه راپاسي. نظر اوس غلوئ په دې ټول ملک نظر واچوئ چې د دې قماش خلق به څومره راپاسي د قبرونو نه چا به د خنزیر په شکل. الله دې امان راکړي. بله ډله به راپاسي چې دا شونډې به په دې سینه پرتی وي او دا جبه به په دې ګوډو لګي او دا غاښونه به د غویي د ښکرونو نه زیات لوی وي. په داسې خبیث او داسې مردار شکل کې به د قبر نه بله ډله راپاسي. یا الله دا څوک دي؟ و به دا هغه خلق دی چې په دې خوله به دوه مسلمانان جنگول. په دې خوله د چرته د سړي توپ خبره نه وه کړې. بل
بل به کوه په دې خوله کنستو، دو به په جنگول، دو به په جنگ کړه، دو به تماشا کوله. نو دې خوله ټوله زندګۍ کې د شیطان ډیوټي کړې ده. نو دا دې داسې په پلیت شکل کې ځکه د قبر نه راپاس. بیا نظر اوس غلوای تاسو چې زمونږ خوله ټوله ورځ څه کارونه کوي. دو جنگول خو زمونږ د ګس لاس کار دی. دا زمونږ ډیوټي ده. نو دا قسمه خلق بم په قیامت کې د قبر نه راپاسي. عزیزانو یو بله ډله به راپاسي چې د هغې ډلې مخې ته به بورډ لګېدلی، بورډ به لګېدلی او په بورډ د پاسه به لیکلي وي چې دا د زناکارو ډله ده. نو کتبه به مخې ته یې لکه دا جلوس کې چې وګورئ تاسو دا کتبې رئیس هغه ورځ دلته یو جلوس تېرېدو د ترکاڼانو جلوس رئیس دی. هلکه څه چل دی؟ انکم ټیکس را باندې لګېدلی، لوی کتبې مطبې لیکلې. مال جلوس چاته وباسئ؟ تاسو خو د خپله لاسه داسې حکومت جوړ کړی دی چا د بجای رونه دي. د بجای یو ښځه وه، نو هغې به هر کار وران کول، هر کار به وران، او نامه یې بجای وه. نو چا مالکه تې ډېره تنګه شوه، نو هر وخت به یې ورته فټېمون حالت، فټېمون حالت، فټېمون حالت. آخر کې ورته ویل په فټ ټیمو د بجای څه شي چې سوی پوزه په دا بیخ کې پرې کړی نشي. په فټ ټیمو حالت بجای نه شرمیږي، سو پورې دی چې په بیخ کې ته پوزه نه یې پرې کړي. نو تاسو د خپله لاسه د بجای حکومت جوړ کړی دی. د بجای په حکومت کې جلوس خو جلوس دی چې په توده طبقې خو کېنئ پرتګیستلي، او دا سنبه هم داسې چس ناري کی هم به هم ستاسو په خبره څوک غور ونه کي. وایه لګیا اوسه چاته وی دا د بجای رونه که ووایه ورته څو جمعې وشوې چې تاسو دې جومات ته راځئ او اوبه پکې نه وي؟ څو جمعې وشوې؟ اندازه وکړئ د بجلیګر مولا په جومات کې 3 جمعې وشوې چې اوبه نه وي، خلق بیا اودسه منځونه کوي چې بجلیګر مولا لږه خولم لري، جبم لري، شور مچولی شي. نو چې د ما جومات سره دا حال دی، نو په دې پاکستان کې د اسلام هم خدای مل شي چې اسلام سره به څه حال کړي. اسلام څه کوي؟ د ښځو هم خدای مل شه، د ښځو د لوڼو هم خدای مل شه. که په رڼا ورځ ستاسو لوڼو په بل لاس وانه چولو او درته یې ونه وی چې پلاره کړه تو نه کې زمونږ باچهي ده، نو دا ګیره به درته بیا په متیازو کالو. لوڼې به راټینګې نه کوي، لوڼې دا زړې ښځې هم دي، دا به درته وایي چې ځه چیچړه طلاق مې کړې،
دا زړې زړې ستاسو دا تاسو کړی دي. اوس خپل ځان چې په خپله په چاقو ووهې نو زخم په خپله سټا او د ځان علاج په خپله کوه. نن کم قهر او عذاب چې ستا په ملک نازل دی، د زړه بې اطمیناني، د زړه بې چیني، الله دې امان راکړي. دا ستا ملک دی، ملک اوبه وړي. د کمیټۍ ایس ډي او ورته نه راځي، اورسیر ورته نه راځي، ملک اوبه وړي. دا نن 3 جمعې وشوې، دې بالا ماڼۍ ته د دې میر کار نه و چې راغلی وی چې دلته اوبه ولې نشته. د ده کار نه و. ایس ډي اوګان راغلی وی، انجینیران راغلی وی چې اوبه نشته، د دې متبادل بل څه بندوبست پکار دی. پرون میں یو انجینیر ته ټلیفون وکړو، مالا لنډی په روډ هم کندې که نستې دي؟ ویلې جي میټیریل نشته. میټیریل پیژنئ؟ د سیمټو یو 2 تختې نشته چې لاندې پاسوري کیږي او کنده ټپه ده. تختې نشته. نو ډېرې ښې دي، ما نورې کندې پکې وکړئ چې ټانګه کې تېرېږي او خړچ شي، دا پل مات شي. مونږ څه کار دی؟ مونږ وایو اشنا له پند ورکا، او چې پند نه وي د شګې پنډ ور په سر که چې ورمېږي مات شي. اشنا له پند ورکا او چې پند نه وي د شګې پنډ ور په سر. یو سړی کار نه کوي، یو سړی. یو سړی چواړیان دي. چواړي ته ووایه چې دا نالی وایه که، دروغه ته ووایه هلکه د علاقه وایه که، ماشکي ته ووایه وایه که. د کمیټۍ په لیسټ باندې 2000 کسان تنخواه اخلي، 2000، او په موقع باندې کار کولو والا 1500 کسان. 1500 د 1500 کسانو تنخواه د وړوکي سلیمان نه تر لوی سلیمانه پورې ټوله تقسیمیږي. بیا دا په ټیوبیلونو باندې چې کوم اپریټران لګولی دي، دا د کونسلرانو پرکټیان دي، دا ممبران نه دي، کونسلران. کله نه چې دا د بی ډي سیسټم صدر ایوب د خدای په خړ سیلاب یوړې کیا خبرې چې دا د بی ډي سیسټم د رئیس دی د ملک بیړه تباه. هر یو د ټیوبویل اپریټر چې دی د کونسلر پر کټی دی. زمونږ د باغوانانو ډېری اپریټران چې دي 2 ورځې نه وي، یو سبزی والا دی هغه راشي مشین چالو کړي چې ټیوبویل وسوځي. هاي د کور وران شه، کور د تباه او برباد شه. تا چرې اچانک چې کړي دي د اپریټران چې په ډیوټۍ موجود شته که نشته؟